الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وإذا فرغنا كتاب شروع هداية النحو پاوی کی مقدمه شروع مقدمه کی تعریف موضوع غرض او دارنگی موضوع چه کلمه کلام و کلمه دری قسمونه تر تعریفونه او سره پورا وضاحتنا داوی ذکر هغه چې وشو او دانګ یې بس بیا کلام د کلام ذکر هغه چې وشو او دا پورا وضاحت کلام څه ته وی کلام لپاره شرط سره ذکر شو وسوي و اذا فرغنا من المقدمه کله چې موږ فارغ شو مقدمه د کتابنا فلنشرع في الاقسام الثلاثه شروع کوم درو قسم مخکې ذکر شو چې مقدمه دا او دانګي درې قسمونه دي او اخر کې خاتمه ده ذکر فلنشرع خامر شروعكم في الاقسام الثلاثه غدر قسمون والله الموفق والمعين الله توفیق ورکون کې دی او مدد کوون کې دی بیا القسم الاول اولنی قسم في الاسم بعد اسم کې دی وقد مر تعريفه يقينا شيء تعريف الاسم تحد الاسم کې مخکې وضاحت دا چي دي وشو وذل دغه بیان او وضاحت کې او دغه اقسام ذکر کړي ځکه اشاره او تقسیم غشي دي به وين قسم الى المعرب والمبني دا تقسیم دي معرب او مبني ته ذکر اسم چې دا خالی بني یا ودا مفرد یا مرکب دا اول چې دا مفرد دی دا مبني دی او دویم چې دا بیا خالی یا ودا مشابه وي د مبني اصل سره یا بني دویم چې دا معرب دی چې وي او چې وي دا مبني دی دا بجنرم په کار چې اعراب پروس ډیرو مانو سره چې دی راضي اعراب څه ته وي لکه معرب اعراب دی باب افعالنا مصدر اعراب راځي نو اعراب لغه کې الابان احکاروي ته لکه عین را با احکاروي معنی ده ابانه من بل څه احکار کول ابان یبین ابان درو مبین او اظهار او کله باندې فساد سره مرادي اتباع سره لګدا خپل عربت میعده دو میعده خراب شو اذا فسدت ودلته مرب معنا اول سره دی او دا صيغه د اسم ظرف ده ارم زید ښکارا کېدلو د معانی او دې معنا سره چې دا فساد په معنا سره دا به صيغه مفعول لمانا وزال فساد وين قسم لا تفصيل من المعرب والمبني مبنيتا فلنذكر احكامه فقام خالد ذكركم الذي احكام في بابين دو بابون کې خاتمه ويو خاتمه کې دا مقصد ته اشاره کوي والباب الاول علماء باب في الاسم بوارد اسم في الاسم المعرب وبارد اسم معرب کې دی وفيه مقدمه بديك مقدمه وثلاث مقاصد للمقاصد وخاتمه خاتمه دا د اول قسم د وضاحت کې شری کې بعد اسم معرب کې دا وضاحت او دا مقدمه او د فصل مقاصد دا اول مقصد کې مرفوع ذکر شو د مقصد منصوبات او دریم کې مجرورات بیا خاتمه ده پای کې توابع وی اما المقدمه ورش مقدمه ده ففيها فصول بدی کې فصل دي فصل في تعريف الاسم المعرب وبعد تعريف الاسم المعرب
وهو كل اسم دار اسم ركب مع غير مركب شيء سرد بلنا ولا يشبه مبني الاصل مبني اصل مشابهين مبني اصل تبي اعلى الحرف والامر الحاضر لك حروف شو لو داني امر حاضر شو الماضي ماضي شو لك زيد وفي قام زيد ولا زيد واحد ونزيد يوازي ولعدم التركيب دو وجد شويه التركيب ولا هؤلاء في قام هؤلاء اگر التركيب راغله لوجود الشبه وجه مشابهتنا ويسمى متمكنا او ديت اسم متمكن وي في تعريف مقدمه کو معرب مبني باندې د وجه سره اصل ځکه مقصود هو الفاظ سره اظهار دا اصل چې رب الزمین کی او دانه حاضری مر په اعراب سره حاصلېږي ځکه په دې سره پته لګي چې دا فاعل دا مفعول دا سوا بل سره به مثال کوله رکبه دا رکبه مراد په ترکیب سره ترکیب دی چې ثابت شي دا سره عامل دې دا خبره ولګه غلام زیدین ولد وجد عدم تحقق دا عمل کون کی پدې کې دا قول ولا يشبه مبني الاصل مشابهين مبني اصل سره ما سره لا يناسب مناسبه مؤثره چني دا مناسب بداس مناسبت سره چا سره کون کې فهمه دا اعراب کې عالم بوشا ها فمن عدي اعراب کې اعراب هغه څه نه باندې او دا اسم رب اللوم دے متمکن مانا جید عدد زیچ دے ورکو لیتا متمکن ذکر شدا اعراب لچی دے زیچ دے ورکی بس دے بالمتصرف پورا دے